رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د قبلیدلو مختلف وختونه ښودلي دي، خو زه باید 4 وختونه تاسو ته بیان کړم چې په دې کې الله رب العزت د خپل مسلمان دعا نه ردوي، الله یې قبلوي. اول، د آذان او اقامت په منځ کې دعا ډیره زر قبلیږي. چې کله آذان وشي او د هغه نه وروسته اقامت کیږي، نو د آذان او د اقامت ترمنځ څوک چې دعا غواړي الله رب العزت دا دعا نه رد کوي، دا دعا الله رب العزت قبلوي. دویم، چې کله آذان وشي نو تاسو د آذان جواب ورکړئ، د هغه نه وروسته درود شریف ووایئ او د هغه نه وروسته د وسیلې دعا چې کومه دعا د آذان ده هغه ووایئ. د دې نه پس چې کومه دعا تاسې وغواړئ الله رب العزت هغه دعا نه رد کوي. مؤذن آذان کوي، ته د آذان جواب ورکوه چې الله اکبر وایي، تیم وایه. هغه چې اشهد ان محمد رسول الله وایي، تیم وایه. چې کله مؤذن آذان ختم که درود وایه، د درود نه وروسته هغه د وسیلې دعا چې اللهم رب هذه الدعوة التامه، دا دعا دې چې ختمه کړه، نو وروسته بیا کومه دعا او مشکل چې ته لرې هغه د الله نه وغواړه، الله رب العزت هغه نه رد کوي، هغه درته قبلوي. ځکه درود شریف هم دعا ده، دا خو په هر حال کې قبلیږي. د وسیلې دعا هم دعا ده، هغه په هر حال کې قبلیږي. دې دواړو سره د ستا دعا به هم قبوله شي چې هغه درېیمه دعا د ستا دعا ده. الله رب العزت ډیر اکرم الاکرمین ذات دی، د هغه د کرم نه دا خبره ډیره لرې ده چې 3 دعاګانې پورته لاړې شي، 2 قبولې کړي او 1 رد کړي. نه، الله رب العزت به ټولې دعاګانې قبلوي. که تاسو یو پادشاه ته 3 تحفې ورکړئ، هغه داسې نشي کولی چې 2 تحفې واخلي او 1 رد کړي. یا خو به ناراضه شي، ټولې تحفې به رد کړي، یا به ټولې اخلي. نو الله رب العزت خو د ټولو پادشاهانو پادشاه دی، هغه د کرم نه هم دا امید دی چې هغه درود شریف او د وسیلې دعا ضرور قبلوي، ورسره به د ستا دعا هم قبوله کړي. خو چې کله آذان کیږي موږ په خپلو خنداو او خبرو باندې اخته یو. د آذان جواب خو پرېږده، هغه خو نشته چې کله آذان خلاص شي نه درود وایو او نه د وسیلې دعا کوو، خپل دعا خو موږ پر ځای پرېږده چې هغه خو اصلا زموږ په فکر کې نه ګرځي. نه قدرمنو اوریدونکو، د آذان ځواب ووایئ، هغه پسې وروسته درود ووایئ، د هغه نه وروسته د وسیلې دعا ولولئ، د هغې نه وروسته کومه دعا چې تاسې لرئ هغه وکړئ، الله رب العزت به دا ضرور قبلوي، کله به هم نه ردوي. دریم، د فرض منځونه وروسته چې کومه دعا تاسې کوئ الله رب العزت دا قبلوي، دا نه ردوي. ځکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کله پوښتنه کیږي چې یا رسول الله د دعا د قبلیدلو وخت کومه وخت دی، رسول الله ورته فرمایي چې وروسته د فرض منځونو. خو چې کله امام سلام وګرځوي، امام لا سلام ګرځولی نه، موږ وخته په خپل ځای باندې ولاړ یو. یا کله چې خپله د فرضو نه چې ځان ته مونځ کوو سلام وګرځوو، د دې پر ځای چې استغفار ووایو، سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر ووایو، دې ته متوجه نه یو، وچته په خپل ځای باندې ولاړ یو. نه، چې کله فرض مونځ امام سره کوئ یا د امام نه بغیر ځان ته کوئ، د ته ضرور د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ، په دې وخت کې الله ستاسو دعاګانې قبلوي. همدارنګه چې کله پیشنمی تاسو د سحري لپاره پاڅئ، دا هم هغه وخت دی چې الله په دې کې دعا قبلوي، ځکه الله رب العزت بلا کیف د دنیا آسمان ته راځي او په خپله آواز کوي چې څوک شته دعا غوښتونکی چې زه د هغه مراد پوره کړم. دا آواز هره ورځ کیږي. حضرت یوسف علیه السلام ورونو چې کله په حضرت یوسف علیه السلام باندې ډیر ظلم وکړ، د 40 کاله پس نه چې کله دا راز ښکاره شه، نو د یوسف علیه السلام کمیس یې راوړه، د یعقوب علیه السلام په سترګو باندې واچوه. یعقوب علیه السلام سترګې بینا شوې. نو اوس ورونه مجبوره شول او د خپلې غلطي اقرار یې وکړه او خپل پلار ته یې ویلې چې قالو یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، موږ ګناه کړې ای زموږ پلاره، ته موږ لپاره بښنه وغواړه. نو یعقوب علیه السلام ورته وفرمیل سوف استغفر لکم ربی،
دغه وخت ورته بخښنه ونه غوښتله وایي زر دی چې زه به د الله رب العزت نه تاسو ته بخښنه وغواړم. امام غزالی رحمه الله لیکي چې یعقوب علیه السلام د پیشمني په وخت کې د دوی په حق کې استغفار وکړ. حضرت یعقوب علیه السلام به دعا غوښتله او زامنو به آمین ویلې. الله رب العزت د دوی دعا قبوله کړه او کومه جرم چې دوی کړی و د حضرت یوسف علیه السلام په حق کې الله د دوی جرم معاف کړ. نو د پیشمني وخت داسې وخت دی چې الله په دې کې دعا قبلوي. نو د دې نه باید موږ او تاسو ځان محرومه نه کړو. که په عامو ورځو کې تاسو شپو کې نشئ پاڅېدلی نو د رمضان په مبارکه میاشت کې خو د خوراک لپاره پاڅو. د خوراک لپاره خو خپل لاسونه او خپل خوله وینځو، خو لږ زیات وکړئ اودس وکړئ، په سر باندې مسحه وکړئ، 2 رکعته مونځ وکړئ، الله ته لاسونه پورته کړئ، دعا وغواړئ. الله رب العزت به ستاسو دعاګانې قبولې کړي. خو موږ داسې د غفلت په خوبونو کې پراته یو، داسې په غفلت کې پراته یو چې اصلا نه دعا ته متوجه یو چې پاڅو یو پیاله اوبه یا یو مړی خوراک وکړو بیرته د خپل بسترې ته منډې وهو. نه مونځ رایاد دی، نه دعا رایاده ده، نه دې ته متوجه یو چې دا خپل ژوند ما څنګه تیر کړی، الله به ما ته بخښنه کوي که به نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي. 4م وقت چې په هغه کې الله رب العزت دعا قبلوي هغه د روژه ماتې وخت دی. روژه ماتې وخت هم د قبولیت وخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی 3 سړي داسې دي چې د هغوی دعا نه رد کیږي. په هغو کې ړومبنی سړی الصائم حتی یفطر، د روژهدار دعا د افطار په وخت کې. 2یم سړی والامام العادل، د عادل بادشاه دعا هم نه رد کیږي. 3یم سړی و دعوت المظلوم، د مظلوم دعا هم نه رد کیږي. د مظلوم دعا الله پاک د آسمانونو نه پورته وچتوي او د آسمان دروازې د هغه دپاره خلاصیږي او الله ورته فرمایي زما دې په خپل عزت قسم وي زه به ضرور ستا مدد او کمک کوم ولو بعد حین، اگر که د څه مصلحت په وجه په هغه کې څه وخت ولګیږي. نو قدرمنو اورېدونکو د روژه ماتې وخت هم داسې وخت دی چې په دې کې الله رب العزت دعا قبلوي. که نور څه نشو کولی د روژه ماتې نه 5 دقیقې 6 دقیقې مخکې چې د روژه ماتې لپاره هم هر څه تیار کړئ، الله ته متوجه شئ، لاسونه پورته کړئ، خپل ځان لپاره، خپل مور و پلار دپاره، خپل ټولنې دپاره، د خپل دوست و اقارب لپاره د الله رب العزت نه دعا وغواړئ. الله به هم دعا قبلوي.